السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان د کرکټ مینوالو نن چې کوم د زیمبابوې او د افغانستان ټیسټ میچ و، نو لومبۍ غلطي خو حشمت الله شهیدي دا کړې ده چې اول یې د بالینګ فیصله کړې ده. بل دا چې پس بال چلی نه، تاسو ته په سکرین باندې سکور بورډ ښکاري، دغه سکور دی. نو تاسو څه وایئ چې د افغانستان ټیم به بال ورته سخت کړي، زیمبابوې به څو سکور وکړي؟ په کمنټ کې رایې راکړئ. اوس ورځ برابره شوه نن، اوس چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم نو تقریبا 8 بجې دي. اوس اننګز ختم شو او سبا به بیا روزي. نو تاسو څه وایئ چې دا سکور به څو پورې ورسي؟ دلته حشمت الله شهیدي دومره غټه غلطي کوي، هلکه پس بالرانو چلوه، سپینرانو باندې خو هغوی درته لاس ګرم کړي او بیا ترې راتاووي. یو پکې 164 سکور وکړو د بلا بچي، هغه بل پکې 50 والې د 56-57 سکور یې کړي، تاسو ته په دې سکرین ښکاري. نو دی به سحر کې اوس پکار دی چې سحر روزي او افغانستان ټیم له پکار دی چې بالینګ ښه سخت کړي او پس بال پې ور واچي، ولې چې سحر کې بیا پرخی. نو خیر په زیمبابوې کې خو زما خیال دی چې ګرمي ده، خو سحر کې بیا وکټه مطلب سخته شي. نو پکار دی چې حشمت الله شهیدي پې پس بال ور واچي او وکټه ترلاسه کړي. دلته پاکستان ټیم هم ګیر شوی دی ساوث افریقې نه. نو بس اوس لوبه ډېره سخته ده، خو بیا د پاکستان بیا هم دومره خساره کې نه دی، خو د افغانستان ټیم د زیمبابوې نه داسې ښکاري چې دا لومبۍ ټیسټ میچ کې به بیلات راځي، ځکه چې دلته حشمت الله شهیدي دا غلطي کړې ده چې ټولو سپینران چلی، پس بال نه چلی. نو پس بال چې ته نه چلی نو ستا وکټه نشي راتلی، ځکه چې ته اول نه دی زه پس بالرانو چلو ګوره یو وکټه پکې راغله، صحیح ده. غمظفر چې دی یو وکټ یې ترلاسه کړه، بل یې کړه، نو یو د سره پس چلوه، یو غمظفر چلوه، نو ستا به کار ټیکي. نو د افغانستان ټیمو ډېره ځای ته غلطي کړې ده، شهیدي ډېره غلطي کړې ده، ځکه چې شهیدي بیخي ته به نه وایې چې بس داسې ولاړي چې ته به نه وایې که دی وروره یو کپتان دی، ته داسې وکړه چې ته مطلب پس بالران را واچوه پې. نو یو یې خو زما خیال دی اخیستی نه دي، او چې کم ورسره دي نو عظمت الله عمرزی هغه غریب باندې هم داسې شاټونه وایي، ته به نه وایې که دا عظمت الله عمرزی بالینګ کوي. نو د هغه لږ سوینګ کې هم فرق راغلی، بونسر هم هغه نشي ویشتی. نو بس اوس به ګورو. نو تاسو په کمنټ کې رایې راکړئ چې افغانستان ټیم باندې به زیمبابوې څومره سکور وکړي. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.